اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول ناوال خو ټولو ملګرو ته ډیره مننه کوم چې تاسو راغلی او د دغه احتجاج د ریکارډ کولو د شیخ خپله برخه واخیستله. ملګرو د ریاست چې کوم بله ورځ په مشر باندې کومه حمله کړې ده یا په آنه هم چې کومې واقعات وشولې اکه د محمد وي اکه په چمن کې وي چې هلته ریاست لخوا د خپلې بدماشانو په لاسه باندې زموږ د بېزاتۍ کولو او زموږ د لاره د نیولو کوششونه دغه دوی وکړل. نو دلته ډیره واضحه ده چې په دغه وطن کې هغه هر سړی چې د وطن خبره کړې د پښتون قام خبره کړې یا دوی وژلې دي یا دوی هغې لار د تم کولو هره هڅه کړې ده. کنی دغه خاوره کې بیت الله مسعود هم وخت تیر کړی دی، سوات ته پورې تللی دی، د اسلام آباد ته پورې تللی دی، کیزې کراچۍ ته رسېدلی دی. یوه ورځ به تاسو دغه خبر نه وي اورېدلی چې پلانکی کمانډر په پلانکي ځای کې دوی راونیولو یا دوی گرفتار کړلو. تر اوسه پوره هم دلته د امن کمیټې باندې ګوډ طالبان دي. هغه ګوډ طالبان تر چمنه پورې ځان رسولی شي، کس کراچۍ ته ځان رسولی شي، دلته په ابټاباد کې اوسیږي، خو هغې لاره څوک هم نه نسي. او هغه خلک چې دغه وطن کې د امن خبره کوي هغه هر ځای کې دوی رانسي. تاسو به دغه څو ورځو کې لیدلی وي چې ځینې خلک دي او ځینې خلک یې باقاعده نیولي دي قانون چې څومره موږ پیژنو. یو خو دغه وي چې قانون یې لوستلی وي، یو دغه وي چې قانون کې د نن بیا ژوند تېر کړی وي، بیا یې هغه فیس کړی وي هغه قانون. موږ هغه خلک یو، نو موږ پیژنو چې کم اوفینس کم جرم څومره سزا لري او څومره غوټ جرم دی. یو سړی چې ته ونیسې اغوا یې کې په دانه غوټ جرم دا هیڅ کله هم نشي کېدلی. یو سړی ته زخمی کې په دغه غوټ جرم نشي کېدلی. اوس دغه څو ورځې به تاسو لیدلی وي په سوشل میډیا باندې ځینې ویډیوګانې دي باقاعده وایي چې ما دغه خلک د کسان نیولي دي او نورې چې کومې دي دمکیانې او خبرې کوي. آیا تاسو چېرته ولیدل؟ په چار خو دغه وه چې دغه پولیس دغه فوج چې نن یې وزیرستان ګوټ ګوټ راته نیولی دی دا به رسېدلی وای، هغه خلک یې رانیولی وای چې ولې خو ته دغه خبره کوې څرنګه؟ دا ټوپک د کومه در سره راغی؟ ته دا کسان څنګه نسې؟ خو هغه کړی شي او دغه ځوانان دغه ماشومان چې یا د شناختي کارډونه هم نه دي جوړ کړي، دغه چې د امن خبره کوي هم په جیلونو کې ناست دي. زه چې د امن خبره کوم پولیس راته رسېدلی وي چې په تا باندې اف آی آر دی، بیا مې رانسي، بیا مې ضمانتونه کینسل کوي. نو دلته ډیره واضحه ده هغه هر سړی چې بدکاره دی، هغه هر سړی چې دلته اغلې کړي دي، اوس بله ورځ هم چې کوم مشر باندې حمله کړې ده هغه خلک باقاعده په ډرګز کې منشیات فروش وو، باقاعده په هم د اف آی آرونه دي د منشیات. ځینې خلک د کراچۍ نه باقاعده راغلي دي په ټارګټ کلینګ کې ملوث خلک دي. یو سړی د دغه ریاست سره داسې نشته چې چېرې دنیا ته چېرې ښکاره کړو چې یاره چېرې سم سړی دی. یو سړی د دی راته وښایي، یا به سلانډر وي دوی سره، یا به چېرې بل ګوډ طالبان وي چې د خلکو وژنې به یې کړې وي، یا به بدماش وي. دا جنوبي پښتونخوا کې غوړ غوړ بدماشان، یا به چېرې منشیات فروش وي، یا به چېرې نور څه قتلونه کړي وي. هغه سړی به د خپل وي او هغه هر سړی چې دغه دنیا او خلک ورسره وي او د ولس خبره کوي او د ولس زړونه ګټي، هغه به دی زندان ته اچوي، هغه به دی کریمینالایز کوي، دی به یې مجرم جوړوي، هغه به یې سی ایل کې اچوي او هغه به شیډول 4 ته اچوي. شیډول 4 خو د هغې خلکو دپاره وي چې فرقهواریت جوړوي لګیا وي. زه فرقهواریت جوړوم، ما په جیل کې چې زما نه پوښتنه بیا کوله چې ته سني یې که شیعه یې، هلته به دا نه ما ورلیکې چې دا فرقه دې سمه ده. ما ورته زه خو مسلمان یم،
زه خو نه سونی یم نه شیعه یم. پیغمبر علیه السلام خو مسلمان و په دا نه علاوه خو یې څه فرقه نه لرله. نو په دا باندې یو جنجال سره جوړ کړلو. خدای خبر چې دوی به څه ورلیکلي وي خو ما څه نه دی ور وشوی. ولې په دغه شي باندې یقین نه لرو. دا خلک خالي په انسانیت باندې یقین لري. دا خلک خالي په اسلام باندې یقین لري. دغه نور څه شی هم نه دي. نن په ما باندې شیډل 4 لګوي ای بې ننګه. او دغه چې کم خلک نن یو بل پښتون ته دمکې ولا ورکوي بې شرمه د تا خو زنانه یې راوباسلې بې عزت یې کړلې. تا کې خو ونه غیرت نه راغی. اوس چې دغه کورونه دې وړاند شوي دي د پښتون په خاوره دوه شیان ډېر چې یا چاره چاته بې عزتي ورسوي د عزت ته لاس وروړې یا د ده کور ته لاس وروړې جایداد ته لاس وروړې دا باندې قتلونه کوي. تا خو یې کورونه ویجاړ کړل. نن خو د تا په علاقو باندې قبضې دي. ته خو هغه خلاصولی نه شې او بل پښتون ته او ګریوان ته لاس اچوې. په تا کې به شرم پیدا شي که پیدا به نه شي. خو موږ ته پته ده چې تا څوک لمسوي. څوک درته راغلی دي د ریټایر افسر په نامه باندې تا ته ټوپک درکوي تا ته کومک درکوي. خو پښتون کام اوس پویا دی. پښتون کام به اوس د تا سره کله په خولې نه شي. او صحیح ده جیلونه به تېروو مرګونه به تېروو. اوس دغه د یو بدماش ریاست کې ژوند کوو دغه به وي که به مبارزه نه کوو هم بیا هم دغه حال هم دی. خو نه ښه په ننګ یې بیا اوس تېروو. اوس به ښه په ننګ او ښه په ویاړ باندې به خپل دښمن ته هم ګوته غځوو او خپل د حق خبره به هم کوو. ملګرو زه په آخر کې د تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی. اوس به ووځو یو مارچ به کوو. نور خو مجلس ځان چې شوی دی او وایي چې د مردان ملګري یې نیولي دي. دلته په مردان کې دا داسې بدماشان چې باقاعده یعنی جرایم پیشه خلک دي زموږ ته مخامخ راولي. لکه ما درته وویل جنوبي پښتونخوا کې ډېر غوړ غوړ بدماشان داسې بدماشان چې باقاعده د قتلونو په ساونو غا دي پکې FIRs دي پکې هغه نه رانسي. هلته هم زموږ ملګري رانیولي دي. نو ملګري د دوی خلاف هم د خپل د کراچۍ چې کوم ملګري دي د دوی د رهایي دپاره هم او چې کوم په مشر باندې او د کوم ملګرو باندې حمله شوې ده در دوی خلاف یو داسې مارچ به راکوو. نو پاره بعد به دغه چې کوم زموږ احتجاج ده دغه پای ته به راسي. ډېره مننه شکریه. سلامونه نیکل احترامات ملګرو. مشر منظور احمد پښتون باندې څو ورځې وړاندې چې کومه حمله شوې وه د هغه په مناسبت نن په ډي خان کې احتجاجي مظاهره ده او ویډیو د سره په ګروپونو کې شریکوي ملګرو. दहशतगर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये टारगेट किलिंग नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, ये अफरा तफरी नामंजूर, ये अगवा गर्दी नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये अफरा तफरी नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर, ये कर्फी मर्फी नामंजूर, ये अगवा गर्दी नामंजूर, ये टारगेट किलिंग नामंजूर, ये अफरा तफरी नामंजूर, पश्तून प्रोफाइलिंग नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर, ये टारगेट किलिंग नामंजूर, ये अगवा गाली नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, ये बम धमाके नामंजूर, चेक पोस्ट पे गाली नामंजूर, ये नाकाबंदी नामंजूर, ये नाकाबंदी
نامنظور پشتون پروفائلنگ نامنظور یہ ٹارگٹ کلنگ نامنظور یہ اغوا کاری نامنظور یہ دہشت گردی نامنظور یہ دہشت گردی نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور چیک پوسٹ پہ گالی نامنظور پشتون پروفائلنگ نامنظور پشتون پروفائلنگ نامنظور یہ اغوا کاری نامنظور یہ ٹارگٹ کلنگ نامنظور یہ ٹارگٹ کلنگ نامنظور یہ بم دھماکے نامنظور یہ بم دھماکے نامنظور یہ مارا ماری نامنظور یہ مارا ماری نامنظور یہ مارا ماری نامنظور غنڈہ گردی نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور یہ دہشت گردی نامنظور یہ دہشت گردی نامنظور پشتون پروفائلنگ نامنظور پشتون پروفائلنگ نامنظور یہ اغوا کاری نامنظور یہ اغوا کاری نامنظور یہ اغوا کاری نامنظور یہ ناکہ بندی نامنظور یہ ناکہ بندی نامنظور ناکہ بندی نامنظور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے علی وزیر کو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو یہ میجر کرنل دہشت گرد یہ کرنل جنرل دہشت گرد یہ باجوہ ماجوہ دہشت گرد دہشت گرد یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو افراتفری ہے اس کے پیچھے وردی ہے ملګرو ویډیو په ګروپونو کې شیر کوئ د سره امن غواړو امن غواړو موږ پخپله خاوره امن غواړو امن غواړو موږ پخپله خاوره امن غواړو امن غواړو یہ دہشت گردی نامنظور یہ دہشت گردی نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور یہ افراتفری نامنظور چیک پوسٹ پہ گالی نامنظور پشتون پروفائلنگ نامنظور یہ ناکہ بندی نامنظور یہ افراتفری نامنظور یہ غنڈہ گردی نامنظور یہ بم دھماکے نامنظور یہ فوج گردی نامنظور یہ پولیس گردی نامنظور یہ جاسوس گردی نامنظور یہ جاسوس گردی نامنظور حنیف پشتین کو رہا کرو حنیف پشتین کو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو علی وزیر کو رہا کرو اویس ابدال کو رہا کرو اویس ابدال کو رہا کرو پروفیسر اسماعیل کو رہا کرو ملګرو دا وخت موجود یو په ډېر اسماعیل خان کې او د مشر باندې چې کومه حمله شوې او څو ورځې وړاندې د هغه په ضد لاریون راوتی ده نو ویډیو په ګروپونو کې شیر کوئ د سره چې تر څو موږ سره نور ملګري هم خبر شي یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو فوج گردی ہے اس کے خپل دا جونګړارو کې چې پاشه د خپل پښتون تصرف د پنجابي یا د بلکو تصرف نه وي بشي یا الله پاک په موږ باندې چې کوم ظلم راوند یا الله پاک د ظلمونو سره په ظلمونو نه خپل انتقام وخلي یا الله پاک د موږ واسطه کات نشته دی خو په خپل واسطه کات سره ته غار گزاري کې یا الله چې د موږ په وطن باندې وس کې نه وای مسلې راوونی دي یا الله پاک ته خپل حال او بس کني ریاست خو ډیر ظالم دی ډیر جابر دی ډیر تکاتوار دی موږ خپل واسطه کات نشته یا الله خپل واسطه کات سره ټول هر بنا کام کې یا الله پاک د موږ د ټول مشرونه حفاظت وکړي خصوصا د مشر منظور احمد پښتین صاحب ویژ عمر ور کې یا الله پاک د میژ د چکی ممرنا دی الله دې سر صدقای وګرځي په اخر وخت دا کلمه نصیب چلای
مننه ملګری. ملګرو دا په ډی آی خان کې لاریون د مشر باندې چې عثمان کاکړ صاحب باندې او سره نور ملګرو باندې چې کوم ورځ مخکې ډزې شوې وې د هغه پر ضد لاریون په ډی اسماعیل خان کې او ویډیو د سره مخکې شیر کوي په ګروپونو کې. علامه آباد ته اوس راکړه اجازه. او اوس فی الحال په کراچۍ کې لایو روان ده پی ټی ایم اپډیټس باندې د همدغه لاریون ده د مشر باندې چې کوم معاملې شوې هغه پر ضد نو آل د ورشي هغه هم کتلی شي په پی ټی ایم اپډیټس باندې. ډېره مننه. علامه آباد لره.